बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। دی ویډیو کې به فنکشن جوړو چې دا فنکشن څه ته وایي او فنکشن څه کار کوي. د ټول نه مخکې زه راځم خپل HTML فایل جوړوم. ټوټوریال 8 زموږ سره چلیږي، ٹھیک ده. او د قشان دی یو بل جاوا اسکرپټ فایل جوړوم، tutorial 8.js، ٹھیک ده. نو HTML کې خپل بوایلر پلیټ کوډ ولیکم او د سکرپټ په ذریعه باندې به خپل جاوا اسکرپټ فایل چې کوم دی هغه ریسیټ کریکټ کوم، ٹھیک ده. کنټرول اس سیو می کړو، د به په لایف سره باندې کولاو کوم. دا په لایف سره باندې زما سره کولاو شو، ٹھیک ده. انسپیکټ او کنسول، ٹھیک ده. وس د ځکه جو کنسول لا ورکوم چې په کوم ځای کې ما په صحیح فولډر کې ما کنه په غلط فولډر کې ما tutorial 8 نو مطلب دا صحیح دی، ٹھیک ده. کنسول لاګ ډیر ضروری دی، دا تاسو ټیسټینګ لپاره استعمالوي. موږ فنکشن جوړو، فنکشن سره لپاره استعمالېږي. فنکشن موږ څنګه جوړو؟ فنکشن یو داسې بلاک اف کوډ دی چې دا هغه کې موږ کله هم یو کوډ ولیکو او هغه موږ بار بار استعمالو، نو هغه په فنکشن کې جوړو، ٹھیک ده. فنکشن جوړیږي څنګه؟ ټول نه مخکې په فنکشن کیورډ ولیکم. فنکشن کیورډ د دې نه بعد د ځکه د فنکشن نیم، ٹھیک ده. د ځکه فنکشن نیم وي، صحیح نه. بیا به هغې نه بعد د ځکه پیرنتھیسز به وي، ٹھیک ده. دې ته څه ویل کېږي؟ پیرنتھیسز. بیا د هغې نه بعد کرلی بریکټس به وي. بیا کرلی بریکټس به وي، د هغې نه بعد فار ایگزامپل زه پکې لیکم کنسول ډاټ لاګ او په دې کې لیکم مای فنکشن از رننګ، ٹھیک ده. سیجل مو کړلو، اول می څه وکړلو؟ فنکشن کیورډ مې ولیکلو، د هغې نه بعد مې فنکشن نیم ولیکلو. دا فنکشن نیم د څنګه چې ویریبل نیم مونږ لیکو، ویریبل مونږ څنګه جوړو؟ مونږ وایو چې لیټ نیم از ایکوال ټو تبا، ٹھیک ده. نو نیم یو ویریبل دی، داسې ویریبل چې مونږ بار بار چینج کوو. که زه ورته نیم وایم، که زه ورته انډرسکور نیم وایم، که زه ورته ایکس ورته وایم، که زه ورته ای وایم، که زه ورته وای وایم، نو زه په خپله مرضي چینج کولی شم. دغه شانتې فنکشن نیم هم دغه شانتې دی چې فنکشن نیم چې دی نو ما ورته ولیکو چې پرنټ فنکشن، دا مې یو بل نوم ورکړلو. پرنټ فنکشن یو بل نوم دی، ټیک ده. دغه شانتې په دې کې زه مختلف خپل نومونه ورکولی شم، ټیک ده. اوس دا کنسول لاګ دی، دا کنسول لاګ به ماته څنګه ښکاري او دا په کوم ځای کې باندې ښکاري، ټیک ده. دا مې کړلو ریموو او زه راځم خپل انسپیکټ کې چې کوم چې انسپیکټ کې زما سره کنسول لاګ ښکاري که نه ښکاري. هغه کنسول لاګ نه ښکاري کوم ما فنکشن کې دننه ورکړی دی. ولې؟ ځکه چې دا فنکشن چې کله هم زه جوړ کړم نو دې فنکشن جوړول ته وایي فنکشن ډیفینیشن. دې ته څه وایي؟ دې ته وایي فنکشن ډیفینیشن. یعنې په دې کې موږ فنکشن ډیفاین کو، فنکشن موږ جوړ کړلو. څنګه چې ویریبل موږ ډیکلیئر کو، دغه شانتې موږ فنکشن جوړ کړو، نو هغه ډیفینیشن وشي، دا ډیفاین شي، ټیک ده. پهله دې نه بعد راځي فنکشن کالینګ. فنکشن کالینګ یعنی چې تا فنکشن کې څه جوړ کړي هغه کال کا، لکه څنګه چې ټلیفون خلک چاته کوي که نه، نو هغه ته کال کوي. کال ته دې لپاره کوي چې د هغه سره خبرې وکړم. دغه شانتې فنکشن کالینګ دی چې زه کال وکړم نو دا فنکشن به زما سره کال شي. څنګه به کال کېږي؟ دا نوم چې کوم دی د فنکشن، دا نوم دا به راواخلو او دا په دې ځای کې ولیکم. پرنټ فنکشن د نوم مې په دې ځای کې ولیکلو او بیا دا بریکټس به هم راواخلم، دا بریکټس به په دې ځای کې ولیکم، ٹھیک ده. دا بریکټس په دې ځای کې ولیکم نو دې ته وایي فنکشن کالینګ. اوله کې وشولو فنکشن ډیفینیشن، په دویمه کې وشولو فنکشن کالینګ. دا سمپل شی دی. که دا زه کنټرول اس سیو کوم او راشم نو مای فنکشن از رننګ، دا اوس زما سره ښکاري مای فنکشن از رننګ، کنسول لاګ ښکاري اوس، ټیک ده. اوس پرځ کې دې کنسول لاګ بدل کوم ته مې چې هلو آی ایم فنکشن، ٹھیک ده. نو آی ایم فنکشن ما په دې ځای کې ولیکلو او دلته کې ما پرنټ فنکشن نه پرې لیکلی، دلته کې کنسول لاګ خو دوه پیرې دی. نو آیا دا دې کې به یو کنسول لاګ ښکاري که دوه کنسول لاګ به ښکاري؟ راځو چیک کوو چې دې کې په دې کې دوه پیرې ښکاري، ټیک ده. مای فنکشن از رننګ هم ښکاري او هلو آی ایم فنکشن هم ښکاري، ځکه چې دا ټول کار ما په دې فنکشن کې دننه کړی. چې کله ټول کار په فنکشن کې زه وکړم او فنکشن زه یو پیره کال کړم، نو یو پیره کال مطلب دا چې په دې کې دننه هم ټول کوډ دی، هغه ټول کوډ راواخله او په دې کې ایگزیکیوټ کا، ټیک ده. دې ته فنکشن کالینګ. ښه، د فنکشن دا فایده ده چې کله هم په فنکشن کې موږ یو کوډ ولیکو نو هغه کوډ موږ بار بار استعمالولی شو. لکه دا کوډ ما ولیکلو، دا کوډ فار ایگزامپل لا ما ولیکو 2 لاین اف کوډ دی، نو دا زه 2 لاین اف کوډ کو زه په هر څه کې دا زه لیکل نه غواړم، زه چې دا زه په یو فنکشن کې جوړ کړم او دا زه بار بار
په هر هرځي کې د زو راول نو څنګه راځي نو ځکه پر کې پرنٹ فنکشن یو پر بیا کال کما ټیک دا ادا شان د پرنٹ فنکشن یو پر بیا کال کما نو درې پری ما دا فنکشن کال کړو چې درې پری فنکشن کال شول نو وس پس کېږي وس په دا ټول نه دا ټول کوډ په دې ځکه هم رالو په دې ځکه هم رالو او په دې ځکه هم رالو ټیک دا نو دا درې پری زما فنکشن کال شول نو دا به درې پری کوډ راشي دا وینه my function is running یو دا ولنې فنکشن دا ولنې پری کال شلو دا دویم کال شلو او دا دریم کال شلو سکتا دا د فنکشن خاصیت ده فنکشن خاصیت سره چې دې کې موږ ریوزیبিলিټی کوو ریوزیبিলিټی مطلب یو کوډ ولیکي او هغه بار بار استعمالي هغه بار بار یوز کیږي ته ریوزیبিলিټی دا زموږ د فنکشن ډیفینیشن دی ټیک ده ها اوس فنکشن کې کوم کمپلیکس لاجیک لیکو فار ایگزامپل زم چې let a is equal to 7 let b is equal to 8 بیا د ما console.log a plus b چې a plus b ما ولیکلو نو وسه چل کېږي په دې کې باغ a plus b چې کوم دی هغه درې پر پرنٹ شي سمپل هغه د څنګه کمپلیکس کم لاجیک مونږ ولیکلو نو هغه په دې کې پرنٹ کېږي د دې کال فنکشن په ذریعہ باندې ها واس فنکشن کې زموږ سره دوه قسمه فنکشنز دي یو ته پیرامیټرایزډ بل ته نان پیرامیټرایزډ ټیک ده پیرامیټرایز ته او نان پیرامیټرایز ته جدا دي چل کوم دین دا یو ران کوم او د کې بل فنکشن جوړو مله ته چې فنکشن او په دې کې ته چې اډ دا د فنکشن نوم دی او اډ مو ته لیکلو او په دې کې مو ته کرلی بریکټس ورکړل ټیک ده او په دې کې وته زو پیرامیټر پاس کوم صحیح ده زه ته چې x او y دا ځکه مو څه وکړل دا ځکه x او y مو وکړل ټیک ده اوس د x او د y څه مطلب دی زه کوم console.log بری کو ته x بل console.log ورته کوم y ټیک ده console.log y مو وکړل ټیک ده اوس د سره کوم د add بزو کال کمپنی ځکه نو اوس پسې چل کېږي اوس خدای کې ما x لیکل د y لیکل او په دې بره کې ایسوم نو تاسو د خیال شه دې بره کې ایسوم نو په دې کې مونږ ماته سب پیرامیټر ماته پاس کړل دي ته وای پیرامیټرز سره پیرامیټرز ایسوم نه دي پیرامیټر څنګه چې مونږه ویریبل جوړو عام ویریبل چې مونږ جوړو مونږ چې let a is equal to the ٹھیک ہے نو هغه مونږ څه کوو مونږ ډیکلیئر کو په دې کې فار ایگزامپل ما a ډیکلیئر کړلو نو دا a جو پارځ کې استعمالو مده قشانتي د پیرامیټر هم یو ویریبل له چې دا ویریبل مونږ په دې فنکشن کې درنه صرف استعمالول شو صحیح نه اوس راځم دا اډ می کال کړلو او کنټرول سیو می کړلو او دلته کې رالم دلته کې ما د خو انډیفاینډ غي چې دا څه وجه ده انډیفاینډ په دې وجه خي دلته کې ما ته وي x او y نو دلته کې x او y چې مو د پیرامیټر ورکړل نو دلته په ارګومنت کې دلته کې وته وي ارګومنت ارګومنت څه مطلب یعنی چې مونږه کا پرس کا ویریبل اغسته ده په فنکشن کې دنه څه پیرامیټر دنه پیرامیټر یو ویریبل له چې مونږ اغسته هغه ته سویلیو اساین کوم فار ایگزامپل چې 1 2 او بل کو ته چې 100 ټیک ده وس شول وس دا 12 چې دا اساین شول د x تا او دا 100 چې دا اساین شول د y تا ټیک ده د ځکه ارګومنت ته یعنی چې مطلب دا چې دا ویریبل نه په دې ویریبل کې اول سٹور شول 12 بیا وای په سٹور شلو په وای کې سٹور شلو 100 دا سیو کمان دا چې 12 رالو او 100 رالو 12 او 100 ټیک ده دا څنګه سره پیرامیټرز دي صحیح ده اوس که فار ایگزامپل جو ته ما چې څنګه چې ما په بر کې ورکړل جو ته ما console.log او لري ته چې x plus y چې کله x plus y ورکړلو دا څه کېږي د کېږي 12 او plus 100 ولی ځکه چې 12 راغله په x کې او 100 راغله په y کې او دلته کې نو په کنسول کې ولګي چې x plus y to پرنٹ کړ ټیک نو x plus y څه مطلب دی دا ایډیشن وکړه دیږي ارثمېټیک اپریټر د ایډیشن به وکړه نو x plus y یعنی کې 100 plus 12 is equal to 112 ټیک ته دا سمپل دی ټیک ته راځم سره پیرامیټرز دی ټیک ته دا پیرامیټر دی او دا نان پیرامیټر دی بل په دې کې راځي ریټرن ټایپ او نان ریټرن ټایپ ټیک ده زه وته ما فنکشن او دې وته ما چې پرنٹ نیم او ټیک ته دې وته ما چې ریټرن my name is ټیک ده دا څه مو لیکل چې مو کړل اوس مو ته په ریټرن کې ولیکلو my name is دا ټیک ده دا مو ته یو سټرینګ وته ډیکلیئر کړل په دې کې ټیک ده
اوس راځم دا فنکشن زه کال کوم فنکشن مې کړو کال نو فنکشن چې مې کله کال کړو نو داسې کې ما سره هیڅ نه ښکاري ولې نه ښکاري راځو چې دا څه وجه کېدای شي دا وجه ده چې کله هم زه ریټرن لیکم نو ریټرن چې کله زه په فنکشن کې ولیکم نو د فنکشن چې دی دا انډینګ کېږي په دې ریټرن کې که فرض کړه د دې ریټرن نه بعد دلته کې ورکوم لیټ a is equal to 5 یا 1 ټیک ده نو په دې ځای کې به نه کنسیډر کېږي کمپایلر به دې ته نه راځي ځکه چې ریټرن نه بعد کمپایلر کار نه کوي ریټرن پوری کمپایلر کار کوي همیشه چې کله لاجیک لیکن ریټرن نه مخکې به لاجیک لیکو ټیک ده اوس د ریټرن دا چې کوم سټیټمنټ دا سټیټمنټ به څنګه پرنټ کېږي نو ټول نه مخکې زه چل کوم زه د په دې کې زه ته یو ویریبل جوړوم او هغه ته ما a برابر کړه د فنکشن یعنی په a کې دا فنکشن سیو کا په a کې څه سیو کا په a کې دا فنکشن هغه سیو کا کوم چې په دې ریټرن کې دی یعنی په دې ریټرن کې چې څه شی دی دا تو راوخله او دا په دې a کې سیو کا ټیک ده نو زه کنسول ډاټ لاګ وکم a وکم نو a چې کله وکم نو a کې سره my name is دا ټیک دا زما سره رالو ټیک ته کنسول لاګ باقاعده زما سره رالو حالانکه دلته کې ما کنسول لاګ نه کړی دلته کې ما کنسول لاګ سره کړی نه ټیک دا په دې فنکشن کې ما درنه کنسول لاګ نه کړی خو ما د دې فنکشن نه بهر کنسول لاګ کړی سمې کنسول لاګ کړی دا یو ویریبل د دې دوه طریقې دي یا خدا په دې ویریبل کې اساین کا او یا خدا دې چلو کا چې کنسول ډاټ لاګ واخله او ډایرکټ دغه فنکشن ورکا ډایرکټ دغه فنکشن په کنسول لاګ کې دنه کال کا چې په کنسول لاګ دنه کال کې دا چې کنده په کنسول لاګ کې هم دغه ډایرکټ خاري اج کم ویریبل کې موږ سیو کړی د هغه په دې کې موږ کنسول کې شو کیږي سیده دا د ریټرن ټایپ ٹھیک था چونکه په دې بره کې ما ریټرن ټایپ نو کړل په دې کې ما ریټرن ټایپ وکړ اوس که پرس کې دې کې جو پیرامیټر واخلم دې سره کومه ځم چې فنکشن add numbers ٹھیک था او په دې کې ته چې a او b ٹھیک था په دې کې ته ریټرن کوم a plus b صحیح ده اوس په دې کې پیرامیټر هم راغل پیرامیټر پکې هم راغل او ریټرن ټایپ پکې هم راغلو یعنی مطلب چې کوم په پیرامیټر کې چې کوم a دی په a کې چې کوم ویل راځي نو هغه په ریټرن کې a راشي a او پلس b بوشي یعنی کې b او a چې کوم د باندې پلس شي دا به څنګه پلس کیږي لاندې راځم او چې نو ته لیکم چې لیټ num1 برابر دی د add numbers ٹھیک ده add numbers برابر دی خو دلته کې a او b په پیرامیټر کې باس کړی دي نو د a په ځای به هم یو ویلیو ورکوم او د b په ځای به هم یو ویلیو ورکوم زه ته مرجي 10 او 2.7 ته مرجي 10 او 2.7 څخه دا پلس کا نو که کنسول لاګ کما کنسول لاګ څخه کم نمون کې کنسول لاګ کما نو څه چل بکیږي دا 10 او 27 چې کم پلس شي د دې پلس هغه ریزلټ نه هغه ریزلټ پر شي په دې ځکه به څه شي دیس کې په کنسول لاګ شي که زه سیو کوم دلته کې راشم نو 12.7 زما سره په کنسول لاګ ښکاري ټیک ده دا څه نه کوي ته چې لیټ num2 برابر کا د add numbers او په دې کې ته زما چې 0 او بل ته ما چې 50 نو څه وکي سټر وکي کنسول لاګ کې num2 کو پرس کا پرنٹ کما نو 0 او 0 او 50 پلس شي نه سره راځي 60 نه 60 چرته راځي 50 راځي ها سیو نو د ځکه هغه 0 پلس 50 زما سره د ځکه سیو شلو صحیح ده دا زموږ سره ریټرن ټایپ صحیح ده پیرامیټر نان پیرامیټر او نان ریټرن ټایپ دا زموږ سره سمپل فنکشن او ټیک ده فنکشن نه جوړول داسې جوړول کیږي ټیک ده یو د فنکشن یو بل قسم راغلی چې هغه لیټست طریقه د فنکشن د جوړېدلو څنګه چې موږ داسې کولی کولو فنکشن کیورډ ولیکلو او بیا فنکشن نیم ولیکلو ټیک ده د دې د قشن یو بل فنکشن راغلی دی هغه ته وایي ایرو فنکشن ایرو فنکشن څنګه کار کوي زه د چې لیټ so my add is equal to دا دته ایرو فنکشن څنګه یو ویریبل مواغستلو ټیک ته دا یو ویریبل څنګه چې موږ عام ویریبل اخو لیټ var او د کانست په ذریعہ باندې ټیک ته دا شانتي دا یو ویریبل مواغستلو دی ویریبل کې مثلا اساین کړو دا یو فنکشن دی دا کوم فنکشن دا ایرو فنکشن دی ټیک ته نو په دې ویریبل کې زما سره دا فنکشن سیو کیږي دا بریکټس بولی کو د دې بعد به کوم دی نو دا ایرو ساين بولی کو دا ایرو ساين دی د بعد کرلی بریکټ دی او په دې کې کپرس کاو کوم console.log this is arrow function ٹھیک تھا console
बल्कि माई एड बस कॉल कमा ठीक था कि जो माई एड कॉल कमा नो माई एड की जिक्र का कम नो दिस इज एरो फंक्शन ठीक था दब इंशाल्लाह बल्ले वीडियो की पर डिटेल सर पानी एरो फंक्शन का द पैरामीटर सर द नॉन पैरामीटर सर और रिटर्न टाइप प्लस नॉन रिटर्न टाइप पकाओ ठीक था अब इंशाल्लाह और यो बल द फंक्शन यो बल टाइप तेगा पे क्यों डिस्कस करो नो दी कि मुंगा फंक्शन इज द कदो फंक्शन जो पहले तक रिवाइज का फंक्शन की सर फंक्शन द दिरा पार इस्तेमाली की चिकला हम मुंगा यो स्पेसिफिक कोड लिखो और कोड मुंगा वायु ची आगा बार बार मुंगा नहीं लिखो खो यो पर मुंगा वो लिखो बार बार हर चीज मुंगा सिर्फ इस्तेमाल हो नुदी दरे पर मुंगा इस्तेमाल हो फंक्शन कीवर्ड फंक्शन नेम और दाजी की कर्ली ब्रैकेट सिंपल नुडेरे बनाना है मिला एक बब्बल वीडियो की अस्सलाम वालेकुम।